تاسو پرون په یو پروګرام کې ویلي هم چې تاسو ته کوم رسنۍ ویلي دي یا کوم تاسو سورس تاسو ته ویلي دي چې ستر اشرف غني واک په خوښه نه دی پرېښی. لږ موږ په دې پوه کړئ څرنګه په خوښه واک نه دی پرېښی ستر اشرف غني. خبر دا وه چې زه د صالح او د ارګ ملګرو سره هلته زه په تماس کې وم. پلان دا و چې موږ دلته په امریکا کې افغان دکتورین او متخصصین 6 نه تر 7 نفرو پورې یوه صفحه پالیسي پیپر جوړ کړو چې په دې سختو شرایطو کې ارګ باید څه وکړي. آیا قدرت صلح‌آمیزه تسلیم کړي او که یا آپشن بی او سی باندې کار وشي. د هغو پر تړاو سره چې ما هغو سره تماس لرلو هغو ماته وویل چې اوس قصه د هر څه نه تېره ده. ارګ کې د رئیس جمهور مختلف مشاورینو همکارانو مختلف نظرونه رئیس جمهور ته ورکول. په تېره بیا دغه عبدالله محب او فضلي په دې فکر و چې رئیس جمهور باید استعفا ورکړي هر څومره چې زر کېږي، او صالح مقاومت کوو چې نه استعفا نه باید ورکړي او د افغانستان د خلکو سره موږ باید ودرېږو او طالب قابل د قبول موږ دپاره نه دی، د افغانستان د خلکو دپاره قابل د قبول نه دی او موږ باید د طالبانو سره مبارزه وکړو که حتی که هر څومره موږ پاتې کېږو هم. نو بحثونه ډېر زیات وو، هره لحظه په لحظه جلسې جوړېدلې، مشورې وې. بالاخره د سهار ډېر وخته صالح تصمیم ونیو، خپل پیغام یې مخامخ ولسمشر ته ورکړو چې زه څم پنجشیر نه خپل مقاومت کوم او طالبانو په مقابل کې ودرېږم او تاسو که استعفا ورکوئ که تسلیمیږئ او تاسو خپل کار دی. یو بله مسله دا ده چې ما ته وویل شول د صالح د دفتر نه چې په هغې ورځې نه د وزارت خارجې د ایران هم ورته زنګ ویلی و، یو لوړپوړي چارواکي چې زه اوس نه غواړم چې نوم یې یاد کړم دې ځای کې، اوس ډېر وخت دی، هغه ورته ویلي و چې شما با طالبا کنار بیاین. دا اصطلاح کارولې وه په دې معنی چې تفسیر یې دا دی چې تاسې د طالبانو سره یعنې طالبانو ته تسلیم شئ، په نوع پیام یې دا دی، اما لغوي معنی یې دا شی نه دی. دغه فشارونه پر ارګ باندې زیات وو، اما ولسمشر خپله تاکید په دی و چې دی پاتې شي، د افغانستان د خلکو سره پاتې شي، همدلته باید اوسېږي. اما لویه مسله دا وه چې د دولت اراکین غیر د رئیس جمهور نه لاندې کسانو دوی په شخصي توګه د طالبانو سره تماسونه نیولي وو او انفرادي تماسونه نیولي وو چې دوی د طالبانو په طرف واوړي. په هغو کې سلطان زوی داود سلطان زوی هم طالبانو سره اړیکه نیولې وه، د کابل ښاروال او داسې نور کسانو هم چې دوی د طالبانو په طرف واوړي، او نظامیانو هم خپلې دریشۍ ورو پرو باسلې او شخصي کالي اغوستل او هر څه په تمامېده وو. نو په آخري لحظې کې ولسمشر باندې فشار راوړل شو او داسې هم ما ته ویل چې هغه یې کش کړو، د تیارۍ په طرف یې کش کړو چې دی باید افغانستان پرېږدي. اما ولسمشر یو قاطع تصمیم نه لرلو چې آیا پاتې شي که اوځي، او هغه مجبور کړلی شو چې باید اوځي. آیا داسې کوم خبر شته دی تاسو سره یا موږ پوهولی شئ چې صدر اشرف غني استعفا ورکړي په خپله یا د استعفا دنه اخیستل شوي هغه باندې دستخط شوي؟ نه داسې هېڅ نه دی شوی. تاسو فکر کوئ چې اوس طالبان څه قسمه حکومت جوړوي، دا چې کوم مذاکرات په قطر کې اسلام آباد کې یا کابل کې کېږي، څه پخواني ډیپلومیټس پکې شاملوي، پخواني چارواکي پکې شاملوي، اوسنو کې به ورسره څوک شاملېږي، څه نقشه جوړېده تاسو ته په نظر راځي؟ اوس دوه سناریووې دي چې طالبان کار وکوي. یوه سناریو دا دی چې د طالبان خپل نظام چې جوړوي د خپل نظام مشروعیت غواړي چې د سراسر د افغانستان د علماو شورا دایره کې او خپل مشروعیت د هغې ځای نه واخلي. دوی به اقتدار ته رسېږي، خپل حکومت به جوړوي او د دې کې به بعضې طالب خوښي تخاریان، تاجکان، ازبکان، ازرگان چې یو څه طالبانو په تشکیل کې شته او یو څه به نور راولي او هغوی به سمبولیک بعضې موقفونه ورته ورکړي او وبایي چې دا د ټول شموله افغانستان دی. اما دا ایډیل سناریو نه دی، نه د افغانانو دپاره نه د نړیوالو دپاره. دویمه سناریو چې ایډیل کېدلی شي هغه دا دی چې هر څومره زر چې کېدلی شي طالبان لویه جرګه دایره کړي چې د افغانستان عنعنوي او فرهنګي عنعنات دي، لویه جرګې پر اساس خپل موقتي مشروعیت د لویه جرګې نه واخلي او لاره پرانیزي
د موقت ادارې انتقالي ادارې او بیا د انتخاباتو په لور که دغه کار وکړي نو دې کې به نړیوال هم یو څه انعطاف وښیي نړیوال به هم یو څه په رسمیت وپېژني طبعا چې نړیوال به خپله کرایټریا لیست لري تر ټولو مهم د امریکا او د ناټو دپاره دا دی چې طالبان پریکون اعلان کړي د تروریستي کړیو څخه اما پرون ورځ د سوریې جهادي ګروپونو او د منځني ختیځ جهادي ګروپونو الاحرار او حماس او نورو ګروپونو رسمي بیانیې ورکړې او طالبانو ته یې ښه راغلاست وویل او د طالبانو بری په افغانستان کې نړیوال بری وبالو نو دغه شی طالبانو په دریځ باندې ډیر منفي تاثیر کولی شي او طالبان به د نړیوال به طالبان په رسمیت ونه پیژني اوس مهم مسله دا ده چې طالبان خو اوس اقتدار ته ورسېدل اما د لویو ستونزو سره مخامخ دي طالبانو دپاره د حکومتداري ډیر درون کار دی او درون مسئولیت دی چې طالبان یې نشي کولی چې دا په غاړه واخلي یو دویم مشکل دا دی چې ډیر زر به موږ شاهد اوسېږو چې طالبان خپلو منځونو کې په اختلاف مخامخ شي لکه د طالبانو نظامي کمیسیون اصرار پر شریعت کوي چې افغانستان کې به د امارت راوړل کیږي اما د طالبانو سیاسي مشران چې په قطر کې دي هغوی نرم دي ډیپلوماتیک دي برخورد یې همداسې دی هغوی غواړي چې بدون د نړیوالو د هیڅ نوع نظام افغانستان ته نشي راوړی واتدار صاحب تاسو یو بل چیلنج ذکر ونه کړ کوم چې تاسو په شروع کې اشاره ورته کړې وه او هغه اشاره تاسو دا کړې وه چې امرالله صالح ویل چې د تسلیمیږي نه دی روان دی پنجشیر ته مطلب دا چې د دې حکومت خلاف به وسلواله جګړه کوي دغه شان اوس موږ ته نه ده معلومه چې نور کوم داسې خلک دی جرنیلان دي یا د افغان فوج د ملي اردو یا سیاستمداران دي چې هغه تسلیمېدو ته نه دي تیار آیا دا یو چیلنج جوړېدی شي د طالبانو لپاره په آینده کې که د دې امکان وي تاسو موږ ویلی شئ طالبان ته ډیر چیلنجونه مخکې دي که طالبان د تدبیر نه کار وانخلي طالبان د لویو چیلنجونو سره مخ دي زه نن سهار چې په پنجشیر کې بعضې ملګرو سره زه په تماس کې وم امرالله صالح او د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود د شمالي ټلوالې پخواني قومندانان د ټولو شمالي راټول کړي دي په پنجشیر کې او دوی مقاومت عملا شروع کړی دی او د نور قومندانانو سره هم دوی په تماس کې دي ویره تنها امنیتي ویره نه دی د دې خلکو دپاره دلته لوی مسلې اوس پرتې دي هغه لوی مسلې دا دي چې دغه لقبونه چې ورکړل شوي دي د پر سر جنجالونه دي آیا احمدشاه مسعود به د طالبان دپاره اوس هم قهرمان ملي وي اصلا نه آیا دوستم به د افغانستان مارشال وي آیا مارشال فهیم به د افغانستان د طالبان دپاره مارشال وي دغه لوی لقبونه دا ډیر خطرناک دي په افغانستان کې چې د پر سر به لوی ناورینونه ایجاد کیږي دا د طالبان دپاره قابل قبول نه دي او تاجکان دپاره اصلا قابل قبول نه دي چې احمدشاه مسعود قهرمان ملي نه اوسېږي